سلام، وخت بخیر. د لوګر کې انفو یو تازه راپورتاج ته مهرباني وکړئ هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کې انفو تل ستاسو په چوپړ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له دندې لرې شو. د کرکټ لیګ صفحې ته د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له دندې لرې شو. د سرچینې په وینا چې اسدالله خان د لوبغاړو ترمنځ د ګروپ بندي او د ډلبازي هڅې کولای او په دې تړاو نومیالۍ ته څو ځلې اخطار هم ورکړل شوی و. ویل کېږي چې اسدالله خان د 2019 کال نړیوال جام وروسته پیښو چې له امله یې نومیالۍ د اجرایي ریاست له سرپرستۍ لرې شو، له یو شمېر لوبغاړو سره عقیدې پاللې وه او له یو شمېر نورو سره ګروپونو جوړولو هڅه یې کول. اسدالله خان داسې مهال د له دندې لرې کېږي چې تېره ورځ کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې لوبه ته د افغان لوبډله اعلان کړ، کومه چې د خلکو له تاوده هرکلۍ سره مخ شوه. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ هم داسې راپورونه موجود ول چې اسد غوښتل لوبډلې کې یو شمېر هغه لوبغاړي واچوي کوم چې د نړیوال جام پر مهال د هغه سره په ګروپ او ډله کې وو. له توجه څخه مو نړۍ مننه.